السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې د اسراف او د سخا فرق شته که نشته. محترمه ډېر فرق شته. سخا صفت راغلی دی، د اسراف بدوالی راغلی دی. الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې د سورة بني اسرائیل په 20 آیات کې راته وایي بسم الله الرحمن الرحیم ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اخوان الشیاطین په تحقیق سره اسراف کوونکي ورونه د شیطانانو دي. نو اسراف حرام دی، ګناه کبیره ده. او سخا چې ده هغه د مؤمن صفت دی، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي سخي که څه هم فاسق وي خو جنت ته به ځي. زاهد عالم که بخیل و هم به دوزخ ته ځي. او مجاهد رضی الله تعالی عنه وایي که د ابي قبیس غر سره زر سي فانفقه فی طاعة الله، د الله د رضا دپاره مصرف کړول سي، دغه اسراف نه دی. او یو درهم یوه روپۍ که په معصیت کې مصرف سي دا اسراف دی. نو هر هغه څه چې په شر کې په ناروا کې استعمالیږي هغه ته اسراف وایي، او هغه چې په خیر کې استعمالیږي هغه ته سخا وایي، اسراف نه وایي. او دغه رنګه فقهای کرام دې ته پوره وضاحت ورکړی دی چې اسراف په صدقه کې نو اسراف په صدقه کې هغه دا دی چې یو سړی راولاړ شي ټول هست و نیست خیرات کې خپل اولاد ته وږی پرېږدي، دغه نو وایي اسراف په صدقه کې دی. خیرات کوه خو دومره اندازه نه چې سبا ته مجبور یې بل چاته. او دغه رنګ اسراف په خوړلو او په څښلو کې الله جل جلاله دې رحم وکړي. الله جل جلاله په قرآن کې د سورة الاعراف راته وایي کلو واشربو، تاسې خورئ او څښئ خو اسراف مه کوئ. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم په کور کې 2 دیګه په یو پلانې دي پخې وي، چې هم د وریجې هم د ښوروا وي. نو د نس په اسراف کې موږ جامعه ټوله داخلي کو، علما دي که عوام دي. یو میلمه ته کار ډول شي پوخ کې هغه اسراف نه بلل کېږي. او دغه رنګه اسراف په زینت کې او په اغوستلو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي واغوندئ هغه څه چې پکې اسراف نه وي او په هغه کې شهرت نه وي او په هغه کې فخر نه وي. نو وایي سړی به د ښو کالو او د کمزورو کالو په مابینځ کې متوسط هغه میانه کالي غوره کړي. ولې اذ خیر الامور اوسطها، چې یوه جوړه کالي مثلا په 100,000 دي، بله جوړه کالي په 1000 روپۍ دي، بله جوړه بیا 50,000 روپۍ دي. دا 50,000 روپۍ نو مختاره که دا چې اوس ځوانان یا ښځې یوه جوړه کالي دا بل ورځ مې واورېدل دا د مدینې منورې ښځې چې ودېږي یوه جوړه کالي په 2,000 ریاله وي، هغه هم د یوې شپې دپاره. دا رواج اوس افغانستان او پاکستان ته هم رسېدلی دی. دا نو اسراف په زینت کې دی. نو اسراف حرام دی محترم. اسراف کوونکي الله جل جلاله وایي د شیطان ورونه دي. موسوعة الفقهیه صفحه نمبر 180 جلد نمبر 4 مبحث الاسراف. او بخل د الله جل جلاله نه دی خوښ. دا د کنجوستیا او د بخل فرق شته که نشته. دا بخیل و چست و کنجوس و ټینګ و دا ټول یوه معنا ده.
بخیل هغه دی چې تر لاسې څه نه راوځي، ما ذخیره کوي. او صدقه چې د ستاسو د دنیا حفاظت کوي، ستاسو حفاظت کوي. دا زموږ خلک چې موږ وینو بله ورځ به راغلی یوسي، د غله ور واوړې هسته نیست ټول ځینې یوسي، نه د آخرت په شخص نه د دنیا په شخص. د ماښام بعضې مخلصین وه د سید شهدا څخه را روانو، د حمزه رضی الله د زیارت څخه د سهار خوا به وه، نو په مدینه منوره کې یو چا کور غلو ولی دي، د داسې په تکلیف په زحمت سره وګټلې 2 لکه ریاله یې وړي دي، پلان یې کړی چې داسې. نو هغه ملګری وایي دا روپۍ مشکوکې وې، ځکه هغه پلانکي شکار کوه. ما ویلې روپۍ خو بس د ټولو نه مشکوکې دي، باقي خبره نشته. مال موږ سره مشکوکې، بدنونه مشکوک دي، الله دې رحم راباندې وکړي. تصدق یې نه دی کړی، تصدق حفاظت ته مال دی. نو زموږ خلک خو اوس دې سوي دي چې هر څه کوي په زکات کې کوي. نو یو تصدق دی، یو زکات دی، دا سره جلا دی، یو نفلي خیرات دی. دا نفلي خیرات باید سړی ډېر وکړي، زکات خو بل سړی لازم کوي. دا دی مثال لري یو څوک وایي زه فرضي لمونځ کوم، نفلي لمونځ باره نه کوم، سنت نه کوم. فرضي به هم کوې، واجب به هم کوې، سنت به هم کوې، نوافل به هم کوې، صلات تسبیح به هم کوې. ته د چا زوی یې چې نیکه یې، څه دې کړي دي نور؟ د خیرات و زکات دا ډول مثال لري، لکه فرضي لمونځ و سنت لمونځ. زکات خو به باسي که نه وباسي، خو د الله جل جلاله په عذاب به داسې ککړ سي، ځان ته به حیران سي. خو دغه خیرات نفلي به هم کوې. دغه خلک چې دا زکات ورباندې کېږي هغه عموما خیرات نه کوي، بس دغه د دوی زکات تکات تر پایه سر نه سره تمامېږي. زما د مرشد مرید زه کله کله کرایه ورکوم، هغه ورځ چې مې کرایه ورکول پر ما زکات نه کېږي. ما زه زکات والا نه یم، کورسا دي لکه تاسې. ما ټول تصدق دی، نفلي خیرات دی، زکاتو والا پسې هلته ګرځي. نو اسراف حرام دی، سخا د مؤمن صفت او کمال دی. الله دې را نصیب کړي. سخا که په مؤمن کې راله، د خپلې سرمایې ثمره او نتیجه به په قبر کې وخوري. او بخل هغه صفت یې په انسان کې رالی، دوزخ ته به ولاړ شي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.